د ځان نه به دین نه جوړی، د ځان نه به شریعت نه جوړی، د ځان نه به یو څیز ته حلال او حرام نه وي. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي تاسو په خپلو ژبو باندې د ځان نه یو څیز په باره کې دا مه وایئ چې دا حلال او دا حرام. واده الله تعالی په 12 میاشتو کې حلال کړی دی او ته چې نه دې ورځو کې بیا نه کې حرام، دا خو تا د الله حلال حرام کړه. او چې څوک د الله حلال حراموي لاړ شي د علماو نه تپوس کوي، کتابونه راوچت کوي، په دې باندې انسان د ایمان نه وځي او د اسلام نه وځي، ځکه تا بل دین جوړ. انسان په شرک او کفر ته وځي په دې خبرو باندې چې الله یو څیز نه دی حرام کړی ته حرام. الله رب العالمین کال 12 میاشتې واده حلال کړی دی او ته نه دې ورځو کې به نه کې ګوره، دې ورځو کې به غمي جړا به مخ او سر ټکول به او په دې ورځو کې به چې کوم دی تورې جامې اچولي او دا به هغه به درته چا ویل. الحمدلله زه په دې ډېر خوشحالېږم د الله په فضل باندې چې په دا خلک دا رسمونه رواجونه ماتوي، دا بدعات ماتوي. زمونږ یو ملګری دی د جمرود کې اوسېږي او اوس په عالم دی، فارغ عالم دی، خوست جامعه اسلامیه مدینه منوره کې زمونږ محترم ورور نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ عبدالجلیل افریدی، عبدالجلیل توحیدی سے هغه الحمدلله دی 15 محرم باندې واده دا 13 د پیر ورځ سم د نر بچي او د نر زوی مدینه کې علم کوي، جامعه اسلامیه او علم پس کې کوي، په کلیت الحدیث کې د نبی علیہ السلام په حدیثو کې لګي دی. دلته چې ورته مونږ ایم ای وایو او پی ایچ ډی ورته وایو په دې خپل اصطلاح کې په هغې کې لګیا دی. دلته مکمل علم یې کړی، فارغ عالم دی، اول ته لګی دی نور د نبي علیه السلام حدیث ته د هغې نه ښه پوهېږي، ته د هغه نه ډېر تکړی. الحمدلله دا حدیث د نبي علیه السلام خو زمونږ غوندې طلباو مخې ته پراته دي. د الله فضل دی، مونږ ته د الله فضل دی. یو ادنا طالب علم یم زه او داسې زمونږ نور ملګري طلبا او علما او زمونږ مخې ته دا حدیث پراته دي. قسم په الله چې دا خبره پکې وی چې مونږ درته کلا وویلې وی چې هلکه ګوره په دې ورځو کې چېرته واده ونه کړې ګوره او په دې ورځو کې ګوره خوشحالي ونه کړې او دا ونه کړې. په اسلام کې د غمونو تازه کول نشته.